د شمس صاحب د زوی صفدرالحق واده دی نو مشاعرو کې خو موږ ډېر څیزونه وو خو ما خصوصي طور باندې د دې لپاره یو سهره لیکلې ده نو زه غواړم چې زه تاسو ته هغه وړاندې کړم او په نظم کې هغه مبارکي او هغه خبره چې نو خپله وکړم سهره دې مبارک شاد واده د سرو ګلونو ارمان دې خدای پورا کړو اے بچیا د کلونو سهره دې مبارک شه د واده د سرو ګلونو ارمان دې خدای پورا کړو اے بچیا د کلونو سفر نوې سفر دې مبارک د ژوندانه شه سفر نوې سفر دې مبارک د ژوندانه شه سپېړونه د وخت دي سپېړونه دې وساته الله د بد وختونو ارمان دې خدای پوره کړو اے بچیا د کلونو بچې صدرالحق خوشحالی دی په نصیب شام بچے صدرالحق خوشحالی دی په نصیب شام کامیاب اوسې کامران اوسې د ژوند په پړاوونو کامیاب اوسې کامران اوسې د ژوند په پړاوونو ارمان دې خدای پوره کړو اے بچیا د کلونو د مور او پلار ارمان دې خدای پوره په ژوندانه کړو د مور او پلار ارمان دې خدای پوره په ژوندانه کړو اوس خیال درله ساتل دي د مور پلار د ارمانونو سهره دې مبارک شه د واده د سرو ګلونو دې ستا په خوشحالۍ باندې خوشحاله خپل خپلوانو دې ستا په خوشحالۍ باندې خوشحاله خپل خپلوانو یو شور دې په محفل کې د نغمو او د سازونو سهره دې مبارک شه د واده د سرو ګلونو شمالا نن خو شمس هم په جامو کې نه ځایږي شمالا نن خو شمس هم په جامو کې نه ځایږي نو خوشحاله دې محفل ته په راتلو دې د مینو خوشحاله دې محفل ته په راتلو دې د مینو سهره دې مبارک شه د واده د سرو ګلونو سهره دې مبارک شه د واده د سرو ګلونو ارمان دې خدای پوره کړو اے بچیا د کلونو یو جان مننه